बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګرانو ملګرو، د رازار آفیشل پښتو شاعرۍ د چینل نه سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو، د ژوند د ټولو نه لوی غمناک اړخ دا دی چې دی بس روان دی، هډو ودرېږي نو یو بهیر دی چې نه د انتظار د لمحو بدل ورکوي او نه د سرود په مطلب څوک پوهه کوي. بس لکه د مداري نوي نوي کرتبونه ښایي او تباشبین وي داسې راګیر کړي دي چې خبرېږي نو تماشه ختمه شوي. دا غزل هغه ملګرو ته ډالۍ کوم څوک چې د ژوند په کږلېچونو کې د ځان نه ورک خپل مرام لټوي. زبستا دنیا کې مینا پسې ډېر ګرځېدم، زبستا دنیا کې مینا پسې ډېر ګرځېدم، نه مې مینا وموندله نه نفرت کې صبرېدم، او د مطلب په قافلو کې څه دوکه را سره وشوه، د مطلب په قافلو کې څه دوکه را سره وشوه، ما وې زه یې د زړه سر یم په خندا شاملېدم، او نه د چا سره مرهم و نه ټکورو نه همدم و، نه د چا سره مرهم و نه ټکورو نه همدم و، زه د اوښکو په سیلاب کې یو ارمان بهیدم، او د امید کشتۍ مې پورې د ساحل طرف ته بوتله، د امید کشتۍ مې پورې د ساحل طرف ته بوتله، د چپو په تماشو په ساحل کې ډوبېدم، او ما ته پته و دنیا کې وفا نشتا خپل غرض دی، ما ته پته و دنیا کې وفا نشتا خپل غرض دی، خود غرضی ده نو بیا ولې خود غرضۍ کې لویېدم، او زه فضل خو د محفل د سر سرور په تمه تمه، زه فضل خو د محفل د سر سرور په تمه تمه، په طوفان کې لکه شمع بې پتنګه بلېدم، او زه به ستا دنیا کې مینه پسې ډېر ګرځېدم، او نه مې مینه وموندله نه نفرت کې صبرېدم.